بسم الله الرحمن الرحیم. نن ټاپک زما دا دی چې کورل ډرا به څنګه رجسټر کیږي. کله چې دا کورل ډرا دلته کې اوپن یو ځای کټ کما مال دا اپشن نه کی چې دا کورل ډرا رجسټر کول غواړي کنه زموږ سره 30 days left دي. already purchased پر کلیک کما دلته کله پلیز انټر یور سیریل نمبر دلته کې به سیریل نمبر لاړ بشم کوم ځای کې سافټ ویر دی په سی ډي کې دی یا تاسو کاپی کړی دی دلته کې پروتي هغه فولډر ته به لاړ شو کیجن سیریل نمبر بتا دیجیے पेस्ट को वर्क ऑफलाइन दा प्रोग्राम کار دی په دې ځای کې زموږ اکټیویشن کوډ چې دی هغه نه دی راځي زه اکټیویټ کوم دلته کې کوډ نه راځي دلته کې انسټالیشن کوډ لیکل غواړي دا انسټالیشن کوډ کوډ مار نه راځي دا اکټیویشن کوډ په دې دلته به راوړم کنټینیو بوه thank you your purchase is now complete save to file یا print close دا بم کلوز کما دلته براشم کورل ډرا به اوپن کم welcome to Corel Draw graphics with continue دا کورل ډرا اکاونټ دی دا به کلوز هم کوم دی دا اړو زمانه دلته کې بزلار شم کلوز ویټ دا به کلوز کوم چې ما دا هغه اپشن نه کوي کنه رجسټریشن هغه ما ته اپشن را نه کو دغه طریقې کار دی چې کورل ډرا به څنګه رجسټر کیږي مخکې د دې نه کورل ډرا رجسټریشن نه مخکې موږ له پکار دي چې موږ دې ته ساين ان شو او دا غي ایزی طریقه ده څنګه چې خلک فیسبوک اکاونټ جوړي د اکاونټس چې جوړي هغه طریقې په دې کې ده آیته لاګین شو بیا به دا پروسس ان شاء الله تاسو وکړئ کدا تاسو خوښ شي دا طریقې کار نو زما یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ تاسو ته پکې ډیر ښه ویډیوز نور هم زه اپلوډ کوم تاسو یې ګورئ غنټي بٹن با لازمي وهئ خدا حافظ